دا ایمان چې د پیغمبر علیه السلام حدیث مفهوم دا دی. ایمان چې دا د خوف یعنی د یری او د امید په دې منځ کې دا دواړه خبرې به د مؤمن بنده په زړه کې وي، هم خوف او خطر یره او هم تم او امید د الله جل جلاله د ذات نه د مغفرت او د بخښنې او د جنت امید ساتي. نو دا ایمان چې د پیغمبر علیه السلام حدیث مفهوم دا دی. ایمان چې دا د خوف یعنی د یری او د امید په دې منځ کې دا دواړه خبرې به د مؤمن بنده په زړه کې وي، هم خوف او خطر یره او هم تم او امید د الله جل جلاله د ذات نه د مغفرت او د بخښنې او د جنت امید ساتي. ګناه څه څیز دی او ایمان څه شی دی؟ صحابه کرامو کې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، فرمایي یو کس پیغمبر علیه السلام نو پوښتنه وکړه، عرض یو کړ د الله محبوب صلی الله علیه وسلم مل ایمان، دا ایمان څه څه دی، د ایمان حقیقت څه دی؟ نو آقا نامدار علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي اذا سرت حسنۃ وساءت سیئۃ فانت مؤمن. کله چې تدا نیکی کې یو د خیر کار کې یو عبادت کې نو دې سره تاسو د زړه خوشاله ملوي شي، د زړه کې د خوشالۍ یو کیفیت راشي. نو دغه د خوشالۍ کیفیت راتل او بل طرف ته چې کله یو د ګناه کار کې او هغه ګناه دی وکړل او بیا ته نادم استعمال خفه هغه ګناه سره تاسو د زړه خفګان ملوي شي. نو دا د کیفیتونو او دا د حالتونو چې تاسو په زړه باندې راځي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایل انت مؤمن، ستا ایمان شته، مؤمن ایماندار. او کله کله د ګناه او شوله په هغه باندې د زړه خفګان او غم درته ملوي شي، ته په خفه شي، افسوس کې نادم په شي استعمال شي. نو دا د کیفیتونه دي چې کله دا وی نو فانت مؤمن، بیا ته مؤمن یې. د ایمان حقیقت بیا دغه دی شته دی. نو بیا هغه تاسو کول کې عرض کوی د الله پیغمبر عمل اسم دا ګناه بیا څه شي دی؟ ګناه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي وای ګناه چې دا هغه کار دی کړی چې ته وکي نو ستاسو ورته یو ټک پیدا شي چې دا خو نه خو نه کړل. او یو بل حدیث پاک کې راځي، یو بل حدیث پاک البر حسن الخلق، خ اخلاق چې دا نیکی ده، خ اخلاق دا نیکی ده. او ګناه چې ده الاسم ما حاک فی صدرک، ګناه هغه چې ستاسو ورته شک پیدا کوي، ستاسو کې شک راشي چې دا نه خو په تبدل کولو دین هم بیا ځان سره